سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو کیدای شي زه نور ویډیو یا لایف تر هغې پورې ونه کړم تر څو پورې چې علیپور غونته کې زورواکې لنډغر قاتل زما د افغانانو د پښتنو دشمن نیول شوی نه و هغې ته سزا نه ورکول شوي ځکه هغه پرون په میدان وردګ کې بیسود ولسوالۍ کې یو هلیکاپټر ایشتی دی او زمونږ ملي قهرمانه زمونږ د وطن رښتونکي بچي شهیدان کړي او دا هغه سړی دی چې د اشرف غني ښي لاس ته دانش سرور دا ساتلی او دا اول ځل نه دی مخکې نیولی مو موږ هغه شان نیول هم نه غواړو موږ دا ځل پوره د دې ختمول غواړو څنګه چې زما بچي یتیم کړي دي زما د اتلانو همدغه شان د ده بچي یتیمان غواړو چې د یتیمان شي خو زه اشرف غني صاحب تا ته هم یم چې ګوره دا فاني دنیا ده نالت دې وي زما په هغه باچۍ نالت دې وي زما په هغه شهرت نالت دې وي زما په هغه پیسو باندې چې زما قوم ته زما بچیانو ته پیغور پاتې کېږي والله چې د دې اتلانو د دې قهرمانانو قاتلانو بدل وانغس چې د دې یتیمان د دې وطن بچي به په تا باندې نالت و چې اشرف غني دلته رئیس جمهور او د هغې په خلاف کې نه دانش سرور ساتلی بدماش زما پلار یا زما تره یا زما د کاکا شهید کړی او اشرف غني ورته سم ونه ویلي خو زه خپل 01 قطعه او 02 قطعه تاسې څه شي دپاره هستئ تاسې دې دپاره هستئ چې په ننګرهار کې په جلال آباد کې په یو شپه باندې عملیات وکړو د یو کورم 4 ورونه شهیدان کړل تاسې کې دومره توره نشته دی ورشئ ورته چې د دې هغه سزا ورکئ چې آینده کې بیا خلک یاد وساتي او موږ د ډېر وخت نه وینو چې دا حرمونه د ډېر وخت نه زموږ پښتانه افغانان وژنې او شهیدانۍ راته دا کوم انصاف دی ای د هر چارواکو ای حمدالله محبه ای میا صاحب یا نور تاسې ټولو ته ویم نالت دې وي ستاسې په داسې صورتونو باندې چې داسې سړی چې ښکاره زما اتلان او زما قهرمانان شهیدانۍ او تاسې هلته دانش سرور څنګه ارګ ته پرېږدئ باید چې دا دانش سرور هم اول په محبس کې اچول ای اشرف غني صاحب دا بچۍ به ته کور ته ویسي او نن ما ته ډېر افسوس په ټي وي چینلونو باندې راغی چې د ټي وي چینلونو کې د هغې هغه جنازې ښیي وژل شوي د ټي وي چینلونو والا په تاسې د نالتي دومره ورسره نه شي لیکلی چې شهیدان دا هغه شهیدان دي چې نمبر 1 شهیدان دي دې ته به الله تعالی بهترین جنت ورکوي الله تعالی دې د یهود او د بدر په غذا کې چې کوم شهیدان شوي د هغې په قطار کې دې رب العالمین راوچت کړي انشاءالله او راوچتېږي به تاسې ورته لیکئ چې هلته هغه وژل شوي دي که دا شهید شوي دي او ما ته افسوس په دې راځي چې د ارګ والا د علیپور نوم نشي اخیستی نو زه به تر هغې پورې خپل احتجاجاً زه فیسبوک ته سر نه راښکاره کوم تر څو پورې چې علیپور صحیح سزا ورته نه ورکړي او زه تا ته یم چې دانش سروره د اشرف غني په خلاف کې ناسته دا واوره چې پښتانه افغانان مړه نه دي ژوندي دي ای زرداده ته چېرته یې موږ در سره یو زرداد صاحب راوچت شه ځان مسله که د داسې خلکو په مقابل کې راوچت شه ټول ولس موږ در سره ودرېږو ولې چې داسې خلک په حکومت کې ناست زما اتلان زما قهرمانان شهیدانۍ د دې بچیانو ته وګوره د دې ځوانۍ ته وګوره او داسې ډاکو او غل راپاسېږي هغه ما ته شهیدانۍ نالت دې وي زما په مبارزه نالت دې وي زما په صورت زما به دومره بېوسي وي چې په خپل حکومت کې د دغه شانو خلکو غم نشم کولی افغانانو ما نه به خفه کېږئ نه خو د علیپور نیول موږ هغه شانې نه غواړو چې مخکې دانش سرور غونده کې خاین پرېښودو په یو داسه دانش سرور باید چېرته رانه شي او ده ته هغه سزا ورکړل شي راځوړن شي په جیب پورې وتړل شي چې بیا آینده کې بیا داسې سړی جرأت ونه کړي خدای په امان